درنو زده کوونکو سلام، په خیر راغلی. خدای وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونو ته په منظمه توګه ورسیږئ. زده کوونکو ایا ستاسې په یاد دی موږ په تېر لوست کې څه شی ولوسته؟ موږ په تېر لوست کې د متلاقي هندارو په هکله مو خبرې کړې. موږ وویلې که چیرې دوه مستوي هندارې په یو زاویه باندې یو بل سره قرار ونیسي، یعنې یو زاویه د دوی ترمنځ جوړه شي، دې ته موږ متلاقي هنداره وایو. او همدارنګه موږ په تېر لوست کې دا چې څرنګه تصویر په متلاقي هندارو کې منځته راځي دا مو هم ولوسته. دا ټول هغه موضوعات وو چې په تېر لوست کې مو ولوستل. که چیرې بیا هم تاسو کومه ستونزه درلودله او یا هم کومه پوښتنه درلودله نو کولی شئ له ما سره په کومنټونو کې شریک کړئ. زه به ستاسو ستونزه او همدارنګه ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایم. اوس نو راځو د تېر لوست په تعقیب خپل نوی لوست پیلوو چې زموږ نوی لوست د کروي هندارو په هکله دی. لکه څرنګه چې په تېرو لوستونو کې موږ مستوي هندارې ولوستلې، همدارنګه موږ اوس یو بل ډول هندارې چې هغه کروي هندارې دي هغه لولو. له کروي هندارو څخه په تجربو کې همدارنګه په لابراتوارونو کې ترېنه ګټه اخیستل کیږي. او همدارنګه که چیرې ستاسو فکر شوی اوسیږي په ځینو موټرونو کې هم د شیشو په برخه کې د دې نه ګټه اخیستل شوې. نو لاړ به شو کروي هندارې به ولولو چې کروي هندارې څه ډول هندارې دي او همدارنګه دا په کومو برخو ویشل شوي دي، څرنګه تصویر په دې کې منځته راځي، کله چې وارده وړانګې په دې واردېږي په کوم ډول منعکس کیږي. نو دا ټول د نن ورځ موضوعات دي. لاړ به شو خپل لوست به پیل کړو. کروي هندارې کروي هندارې هغه هندارو ته ویل کیږي چې د نیمه دایرې په شکل وي. لکه څرنګه چې تاسو ګورئ دا کروي هندارې دي، تاسو ګورئ چې دا هره هنداره د نیمه کرې په شکل یا د نیمه دایرې په شکل ده. نو همدې له امله دې ته کروي هنداره وایي. کروي هندارې د دې له امله چې کوم مخې نور ته انعکاس ورکوي یا کوم مخې نور ته بدلون ورکوي دا په دوه برخو ویشل شوي، یو مقعرې هندارې او بل هم محدبې هندارې. کروي هندارې د دې له امله چې کوم مخې نور ته انعکاس ورکوي په دوه برخو ویشل شوي، یو مقعرې هندارې او بل محدبې هندارې. مقعرې هندارې کوم ډول دی او محدبې هندارې کوم ډول دی زه راځم تاسو ته په شکل کې ښودمه. مقعرې هندارې هغه هندارې دي چې د هغوی منځنۍ برخه نور ته انعکاس ورکوي، دا مقعره هنداره ده. او همدارنګه محدبه هندارې هغه هندارې دي چې د هغوی باندنۍ برخه یا د هغې بیرونۍ برخه نور ته انعکاس ورکوي. لومړی راځم مقعرې هندارې کې تاسو ته د دې اجزاوې تشریح کومه. تاسو یو مقعره هنداره ګورئ، همدارنګه د هندارې په منځنۍ برخه کې یو کرښه ګورئ. دا کرښه ګورئ چې دې کرښې ته اصلي محور ویل کیږي. همدارنګه په دې کرښه کې یو برخه کې د سی نقطه شتون لري چې دې ته د څه شي مرکز وایي، دې ته انحنا مرکز ویل کیږي. او په هغه نقطه کې چې دا کرښه د کروي هندارې څخه تېرېږي هغې ته څه شی وایي؟ هغې ته د ایس نقطه او یا هم د کروي هندارې مرکزي برخه ویل کیږي. دغه کرښه چې بیا د دغه دواړو څخه تېرېږي دې ته اصلي محور ویل کیږي. همدارنګه دغه د انحنا مرکز په دې ډول ټاکل کیږي. موږ وویلې چې دا څه شی دي؟ نیمه دایروي هندارې دي. نو همدغه د انحنا مرکز د دایرې مرکز دی، یعنې د یو مکملې دایرې له مخې ټاکل کیږي. کله چې همدغه انحنا مرکز زه د همدې نیمه دایروي یا کروي هندارې یو برخې سره وصل کړم نو حتما دا څه شی کیږي؟ دا شعاع کیږي چې دې ته موږ څه شی وایو؟ د انحنا شعاع. یعنې په یو مقعره هنداره کې د انحنا شعاع شتون لري، د انحنا مرکز شتون لري. هغه نقطه چې اصلي محور د کروي هندارې سره ګډ دی هغې ته د کروي برخې مرکزي نقطه وایي. او همدارنګه هغه کرښه چې د دغه نقطو له مخې تېرېږي هغې ته اصلي محور ویل کیږي. دا د مقعرې هندارې هغه اجزاوې وي او همدارنګه د مقعرې هندارې شکل و. اوس راځم محدبې هندارې ګورمه. محدبې هندارې تاسو ګورئ چې بیروني برخه نور ته انعکاس ورکوي. نو که چیرې موږ یو دایره په نظر کې ونیسو نو مقعره هنداره چې ده د دې دا ټولې برخې یا ټولې نقطې یا ټول جزئیات چې په مقعره هنداره کې شتون لري هغه به د دایرې په مرکز کې. خو که چیرې موږ محدبه هنداره وګورو د دې هغه ټول نقاط یا ټول هغه ټکي یا اجزاوې د دایرې څخه بیرون دي. نو موږ وایو چې په محدبه هنداره کې موږ لومړی دا ټول نقطې د دایرې په دننه کې فرض کو. کله مو چې فرض کړ نو هماغه اندازې رااخلو او د دایرې څخه بیرون ته هغه رسمو.
یعنې موږ لومړی راځو مهدبه هنداره د یو مکمل دایرې په شکل رسمو. بیا د هغې په منځ کې د انحنا مرکز چې د دایرې مرکز دی هغه رسمو او د هغې اندازه تر د محیطه پورې ګورو. بیا همغه اندازه چې څومره اندازه یا څومره اوږدوالی درلود په بیروني برخه کې رسمو. او دغه نقطه چې ده دا د اس نقطه دا هغه نقطه ده چې اصلي محور د آینې له مخې تیریږي. نو همدغه نقطه چې دی ته کروي برخې مرکز ویل کیږي. او دا اصلي محور چې دی دا د وتر په امتداد دی. په مهدبه هندارو کې اصلي محور د وتر په امتداد دی، خو په مقعرو هندارو کې بیا دا خپله وتر دی. اصلي محور په مقعرو هندارو کې وتر دی، خو په مهدبو هندارو کې د وتر امتداد دی چې په همدغه اصلي محور باندې انحنا مرکز او همدارنګه هغه ټکی چې اصلي محور له کروي برخې سره وصلوي دا هم شتون لري. ښه زده کوونکو دا هغه ټول جزئیات چې په کروي هندارو کې شتون لري. اوس ستاسو د کتاب په همدې درس کې تاسو ته یو فعالیت درکړی دی او له تاسو نه یې غوښتي دي یو مقعره هنداره د لمر مخې ته ونیسئ. کله مو چې یو مقعره هنداره د لمر مخې ته ونیوله بیا په دویمه مرحله کې داسې وکړئ چې د دې مقعرې هندارې په مخ کې تاسو یو نازکه کاغذ او یا هم نازکه پاڼه ونیسئ. کله مو چې دا هم ترسره کړه نو تاسو خپل د دې فعالیت پایلې وګورئ. نو دا فعالیت چې دی په نسبتا تیاره محیط کې او یا هم د لمر رڼا ته مخامخ ترسره کیږي. نو د دې لپاره د دې فعالیت هغه پایلې تاسو ته په شکل کې ښودم. لومړنی شکل چې تاسو ګورئ دا د لومړنۍ برخې فعالیت دی. هغه دا چې تاسو یو مقعره هنداره د لمر په مخ کې ونیسئ. وایي کله چې یو وړانګه راځي په مقعره هنداره کې او د انحنا له مرکز څخه تیریږي او بیا په کروي هندارو یا مقعره هندارې باندې لګیږي نو دا څه شی دی بیرته په همدې انحنا مرکز باندې منعکس کیږي. نو له دې ځای څخه معلومیږي چې په مقعرو هندارو کې د انعکاس ټول قوانین صدق کوي. او همدارنګه انعکاس دوه قوانین درلود، یو دا چې وارده وړانګه منعکسه وړانګه او نارمل په یو محیط کې شتون لري. دویم دا چې وارده زاویه او منعکسه زاویه سره مساوي دي چې وارده زاویه او منعکسه زاویه په همدې مقعرو هندارو کې هم صدق کوي. لومړنی تصویر تاسو ګورئ چې وارده وړانګه له انحنا مرکز نه تیره شوې او په مقعرې هندارې باندې لګېدلې. ما تاسو ته بیرته د دې منعکسه وړانګه هم په همدې برخه کې رسموم. کله چې یو وړانګه راځي د انحنا مرکز څخه تیریږي او په یو مقعرې هندارې باندې لګیږي منعکسه وړانګه هم بیرته په همدې مسیر باندې ځي، یعنې په هغه مسیر یا په هغه لارې چې وارده وړانګه راغلی په همغه لارې بیرته منعکسه وړانګې هم ځي. یعنې د دې وړانګې منعکسه او وارده یو د بل باندې منطبق دي. دویم شکل تاسو ګورئ. دویم شکل دا د فعالیت دویمې برخې پورې اړه لري چې تاسو ته وویلې تاسو یو مقعره هنداره د لمر مخې ته ونیسئ او د هغې په مخ کې کاغذ کیدئ. نو تاسو به دا وګورئ کله چې یو مقعره هنداره ولرئ او همدارنګه اصلي محور او ټولې نقطې هم معلوم وي، کله چې یو وړانګه د بې نهایت څخه راشي یعنې ډېر لرې ځي څخه راشي او دا وړانګه د اصلي محور سره موازي اوسیږي. تاسو ګورئ چې دا وړانګه د اصلي محور سره موازي ده او یو د بې نهایت برخې څخه راغلی. کله چې د بې نهایت برخې څخه راغله او په مقعرې هندارې باندې ولګېدله نو د دې منعکسه د اصلي محور له یو نقطې نه تیریږي چې دغه نقطې ته محراق ویل کیږي. موږ وایو کله چې یو وړانګه د بې نهایت څخه موازي د اصلي محور سره راغله او مقعرې هندارې باندې ولګېدله د دې وړانګې منعکسه د اصلي محور له یو نقطې څخه تیریږي دې ته محراق ویل کیږي. دا اصلي محراق یا محراق چې دی د دې اندازه اف مساوي کیږي آر پر 2 یا د انحنا شعاع پر 2 یعنې د انحنا شعاع دویمه برخه ده. لکه څرنګه چې ما مخکې تاسو ته تشریح کړم ویلې چې دا د دایرې مرکز فرضوو او کله چې همدغه دایرې مرکز موږ د محیط یو برخه یا د همدې آینې یو برخه سره ونښلو نو دلته شعاع لاسته راځي. نو تاسو پوهیږئ چې د سی نه تر ایسه پورې دغه نقطه هم شعاع ده. د دایرې له قوانینو او د هندسې له قوانینو تاسو دا پوهیږئ. نو کله چې دغه وړانګه راځي او د دې برخې نه تیریږي نو دا د سی او ایس د نقطو په منځنۍ برخه کې تیریږي
چې دې ته اصلي محراق ویل کیږي او اصلي محراق ټول مساوي کیږي آر پر 2 یا د انحنا شعاع پر 2. دا هم دویمه وړانګه. اوس راځو دریم شکل ګورو. دریم شکل کې په دې ډول دی چې دا د دویم شکل سرچپه یا معکوس دی. په دریم شکل کې موږ ته دا وایي که چیرې تاسو یو مقعره هنداره ولرئ او همدارنګه اصلي محور او انحنا مرکز او ټولې برخې معلومې اوسیږي، کله چې یو وړانګه راشي د انحنا مرکز او اس نقطې ترمنځ په منځنۍ نقطه کې تیر شي او په هندارې باندې ولګیږي، د دې مناکسه به د اصلي محور سره موازي. مونږ په دویم شکل کې وویلې کله چې یو وړانګه موازي د اصلي محور سره راځي نو دا د محراق څخه تیریږي. دریم شکل کې مونږ ته دا وایي کله چې یو وړانګه د محراق څخه تیره شوه او په مقعر آینې باندې ولګېدله نو د دې مناکسه به د اصلي محور سره موازي اوسیږي. پوه شوئ؟ ډېر ښه زده کوونکو، دا هم د فعالیت پیلې وې چې موږ یو بل سره یو ځای ولیدل. نو اوس زه دا ویلی شم چې د هر وړانګې لپاره زه څه شی مناکسه وړانګه رسم کړم. مثلا ما تاسو ته ویلی چې هغه وړانګه د انحنا مرکز نه تیریږي څه ډول مناکسه رسمیږي، هغه وړانګه چې د اصلي محراق څخه تیریږي څه ډول مناکسه رسمیږي. همدارنګه دا مې هم تاسو ته ویلې هغه وړانګه چې موازي د اصلي محور سره راځي مناکسه یې په څه ډول رسمیږي. دا ټول د فعالیت پیلې وې چې ما تاسو ته په تصویر کې وښودو. همدارنګه ستاسو د کتاب په 46مه پاڼه کې تاسو ته یو بل فعالیت درکړل شوی دی او د دې فعالیت هدف دا دی چې تاسو په مقعرو هندارو کې د تصویر نوعیت وګورئ. نو دا فعالیت چې دی نسبتا تیاره محیط کې سرته رسیږي، نو د دې لپاره دا فعالیت تاسو په کورونو کې ترسره کړئ او بله ورځ چې زه راغلم زه بیا د همدې فعالیت پیلې تاسو ته وایم. یعنې بله ورځ به موږ په خپل درس کې دا ووایو چې په مقعرو هندارو کې تصویر څه ډول تشکیلیږي او همدارنګه دا تصویر چې منځته راځي کوم خصوصیاتو لرونکی دی. نو دا فعالیت کولی شي چې تاسو په کورونو کې سرته ورسوئ. زده کوونکو زموږ درس همدلته پای ته ورسېده. زه راځم درس راټولوم. موږ په خپل ننني لوست کې کروي هندارې ولوستلې. موږ وویلې کروي هندارې هغه هندارې دي چې د نیمې دایرې په شکل شتون لري او همدارنګه وویلې چې کروي هندارې په 2 ډوله دي، مقعره او محدبه، چې هر یو هنداره مو د هغې د جزئیاتو سره یو ځای ولوستله او د دې ترڅنګ موږ فعالیت پیلې هم ولوستلې او دا مو زده کړ چې کله یو وړانګه راځي په کوم ډول سره منعکس کیږي. دا ټول زموږ د نننۍ ورځ لوستو. نو زده کوونکو موږ باید چې ستاسو کورنۍ دنده له یاده ونوځي، هغه دا چې ستاسو کورنۍ دنده دا ده تاسو به تحقیق کوئ او همدارنګه نورې وړانګې به هم رسموئ. دا خو ما تاسو ته 3 وړانګې رسمې کړې، تاسو به نورې وړانګې هم رسموئ او دې ته به انعکاس ورکوي او تاسو کولی شئ چې د انعکاس له قوانینو څخه استفاده وکړئ او دا وړانګې منعکسې کوي. نو زده کوونکو زموږ د نن ورځ لوست همدلته پای ته ورسېده. تر بیا د فزیک نوي لوسته پورې ټول په لوی څښتن ته الله سپارم. الله مو مل شه.